که یو طالب العلم خپل صرف پخول غواړي یا په صرفو کې مهارت حاصلول غواړي نو هغه دې خامخا دا درې کارونه کوي. اول د علم الصرف چې کوم بنیادی تعریفونه دي د هغې تکرار دی مسلسل د خپل ځان سره کوي. مثلا د 3 اقسامو د 6 اقسامو د 7 اقسامو دارنګې د اسماء مشتقاتو وغیره. دوهم د قرآن کریم د الفاظو صرفي څیړنه. هره ورځ دی د قرآن کریم د 3 یا د 15 الفاظو صرفي څیړنه او تحقیق کوي او بیا دې دا د خپل ځان سره لیکي او چاته دې ښیي چې هغه د دې تصحیح وکړي. دریم هره ورځ لږ تر لږه د 14 بابونو تکرار کول. د ثلاثي مجردو څخه د 15 بابونو د خپل ځان سره تکرار کول. اول د نصره ینصرو، دوهم د سمعه یسمعو، دریم د ضربه یضربو، څلورم د فتحه یفتحو، دارنګې پنځم د کرومه یکرمو. او د ثلاثي مزید فیه 8 بابونه د خپل ځان سره روزانه اړول او د هغې تکرار کول. اول افعال، دوهم افتعال، دریم انفعال، څلورم استفعال، پنځم تفعیل، شپږم مفاعله، اووم تفعل، اتم تفاعل. نو د دې 14 بابونو د خپل ځان سره روزانه تکرار کول. که یو طالب العلم خپله نحوه پخول غواړي یا په نحوه کې مهارت حاصلول غواړي نو هغه به څه کوي؟ که یو طالب العلم نحوه پخول غواړي یا په نحوه کې مهارت حاصلول غواړي نو هغه به هره ورځ 15 کرښې د عربي عبارت چاته اوروي او ورسره د 100 عواملو د مرفوعاتو، د منصوباتو، د مجروراتو او د معرب او مبني بحثونه به هره ورځ د خپل ځان سره مسلسل تکراروي. په یاد لرئ همیشه لپاره شروع د لږ نه کوئ خو مسلسل یې کوئ نو بیا بغیر د ستړیا به منزل د ستا وي.